د کهانه شروع د امریکا د وړوکي غونډې ښار پیراډایز نه کیږي چېرته کې چې موږ یو کس وینو د کوم نوم چې کیون وي او د سکول د بس د چلولو کار کوي هغه د نوکر په شان واړه کورونو ته په ورسولو کې مصروف وي هغه څنګه ټول واړه په مفوضي طریقې سره کورونو ته ورسېږي د هغې نه پس بس ګیراج ته راولي او هغلته کې ودرېږي هغلته کې دی د خپلې مشروبې نه تپوس وکړي وي آیا زه په دې میاشت کې زیاتي کار کولی شم او که نه چې په دې سروبي ورله په افسردګۍ سره جواب ورکړي دلته کې ستا نه هم څه زاړه نوکران شته دی که چېرې فرض کا مونږ ته د نور کار ضرورت راپېښ شو نو ټول نه مخکې به مونږ هغوی ته وایو او که چېرې بیا هم زموږ ضرورت پوره نه شو نو بیا به تاته ووایو دی په دغه مایوسۍ کې کور ته راشي چېرته کې چې ده ته د ډاکټر رنګ راشي چا چې به د ده د سپي علاج کو ډاکټر درته وایي ستا په سپي کې چې کومه غوټه وه د هغې جراثیم په ټول وجود کې خواره شوي دي هغه سره اوس ډېر وخت نشته دی ښه دا ده چې دې مونږ د همیشه دپاره اوده کړو دې پورېدو سره د کیوین زړه مات شي ولې چې دا ده وړوکې راغټ کړی اوس دې خپل سپي سره اخري وخت تېرول شروع کړي ولې چې دا د ده کلونو راسې زوړ ملګری و او ده سره په هر مشکل وخت کې په دې وخت کې کیوین ته پته ولګي چې د زوی شان نن هم سکول ته نه دی تللی شون به هره ورځ د سکول دپاره نوې بانې کولې کیوین د هغه د پوهولو کوشش وکړي سبق د حد نه سیوا ضروري دی چې په دې سره زوی د خبرې منلو په ځای باندې پلار له پیغور ورکړي تا خو په خپله باندې هم سکول نه دی پوره کړی که زه پوره نه کړم نو څه چل به وشي دې پورېدو سره کیوین له سخته غوسه ورشي او زوی ته ووایي هغه به خو زما مجبوري وه زه خو تا له مقدر کوم زه دا نه غواړم چې ته هغه غلطي وکړې کومه چې ما کړې ده خو زوی د ده د خبرې د اورېدو په ځای باندې ګانې نورې هم تیزې کړي دې دپاره چې د پلار اواز مې پکې غیب شي د زوی دا رویه کیوین نور هم خفه کړي ولې چې دا دومره شپه ورځ محنت په ده صرف او صرف د زوی دپاره کو چې دې څومره په سکون کې وي نو زه به خوشحاله یم په دغه پریشانۍ کې کیوین خپل سپی دغه ډاکټر خواله بوځي او هغه ته په جړونکي اواز کې وایي وي دې اوده که ولې چې د ده تکلیف زه نور نشم لیدلی په سبا باندې په دې ښار کې موسم په خرابېدو شي هر خوا تیزې هواګانې شي او اسمان باندې تور ورېځې راخورې شي په دې وخت کې د بجلۍ تارونه په خپل منځ کې وجنګېږي چې څه د بجې یوه لمبه وشي او ولې چې دغه علاقه اوچه وه او هر طرف ته پکې ونیوې د موږ سره په هغه ځای کې اور ولګي او په مزه د هواګانو د بجې ټوله علاقه په سوځېدو شي په دغه ورځ باندې کیوین د معمول مطابق خپله ډیوټي شروع کړي سکول ته په ورسېدو سره ده ته پته ولګي چې نن دا موسم داسې غیر معمولي غونته کې ښکاري د دې نه پس هغه واړه ځان سره په بس کې کښېني او یو کور ته په رسولو باندې شروع واچوي دا ځل چې څنګه هغه واپس بس په ګراج کې ودرې او د روبي خواله راشي نو هغه ورته وایي نن دا بس د مصري خواله بوځه او ټیک راټیکې که زه به تاله دې زیاتې پیسې درکمه په دې کې د فایر بریګیډ والا ادارې ته د یو ټرک ډرایور رنګ راشي کوم چې دوی لا په غرونو باندې د اور د لګېدو اطلاع ورکړي د اطلاع په ملاوېدو سره ټوله اداره په حرکت کې راشي د مخ سره د حادثې والا د علاقې په طرف باندې ور روان شي هلته کې د ورسېدو نه مخکې دوی ته د اور شغلې په نظر راشي او بل خوا کیوین هغسې د خپلې ډیوټۍ په پوره کولو کې مصروفه وي په دې وخت کې ده ته د خپل مور رنګ راشي کومه چې ورته په یره کې وایي د زوی طبیعت کې د حد نه سیوا خراب دی دا به د مخه سره هسپتال ته رسول وي اور ته په لنډ ورسېدلو سره فایر بریګیډ وال ته اندازه وشي چې دا اور په دومره تیزۍ سره په خورېدو دی چې دا مونږ په ځان له باندې نشو راقابو کولی دی د وجې هغه دغلته کې د بل ټیم د راغوښتو فیصله وکړي کیوین په مصري خانه کې د بس د پرېښودو نه پس خپلې مور ته رنګ میلو کې ورته وایي یو ځل د شان تبه چک کا ډېره تبه خو نشته دی په موبایل باندې خبرې کوي چې په دې وخت کې دی ویني چې لوګي او تورې ورېځې په تیزۍ سره د ښار په اړخ باندې را روانې دي دی په یره کې زوی له د دوی د راغستو دپاره په منډه شي او بل خوا د فایر بریګیډ والا د اور د راقابو کولو دپاره د وبډۍ والا اطلاع ورکړي چې دا بجلي بنده کړي خو تر هغې پورې اور تر دې حده پورې خور شوي وي چې د قابو نه بار شوي وي دغه اور په خوا کې چې څومره هم کورونه ټول په ټوله په دغه اور کې راګیر شو او خلک د ځان د بچ کولو دپاره دغه کورونه راوتلي د فایر بریګیډ والا داسې حالاتو په لیدو سره دغلته کې امبولانس له هم اطلاع ورکړي ولې چې نقصان د کم نه کم وشي په دې وخت کې روبي کیوین له پومبل باندې حکم ورکړي وي دا بس زر تر زره واپس سکول ته راوله ولې چې اور د سکول په اړخ باندې را روان دي خو په دې وخت کې کیوین ته د نوکرۍ نه زیاته د خپل زوی زندګي قیمتي ښکاره شي دی د وجې هغه د روبي دا حکم نظر انداز کړي ور د دوی دپاره فارمیسۍ ته ورشي هغې څنګه فارمیسۍ نه بار ته روځي نو ګوري چې دغه لوګي نور هم سیبا شوي دي دی د وجې هغه سخت ویریږي او د مخ سره بس را روان کړي او د کور په اړخ باندې روان شي د دومره خطرناک اور په لیدو سره د فایر بریګیډ والا مازغه کار نه کوي چې اخر دې سره موږ ته څه چل وکړو چې دا موږ راقابو کړو په څه علاقو کې دغه اور تر دې حده پورې خور شوی وي چې اوس هلته کې د تلو نه د فایر بریګیډ والا هم یریږي دی د وجې د فایر بریګیډ والا چیف اور د نور د خورېدو نه د منع کولو دپاره په ایمرجنسي کې جسونه راوغواړي او بل خوا باقي ټیمونه هم هغسې د دې ځای نه د خلکو په باسلو کې مصروفه وي بل خوا کیوین د زوی د وجې سخت په پریشانۍ کې مبتلا هغه ته دا ډېره ښه پته
ته وي چې زما مور چیرې هم زما زوی هسپتال ته نشي بوتللی. دی پریشانۍ د وجې دی بار شانته رنګونه کوي خو هغه ورله د یو رنګ هم جواب نه ورکوي. په دې وخت کې په ټول ښار کې بجلی بند کړلی شي هسې د وجې چې د ټریفیک سیګنل هم کار پرېږدي. اوس په سړکونو باندې هم غوبل جوړ شي. خلک د اور دایرې د لاسه ګاډي په سړکونو باندې پرېږدي پر ځان د بچ کولو دپاره منډې وهي هسې د وجې چې دلته یو خوفناک د ټریفیک جام جوړ شي. په سکول کې میرې نومې ټیچره بچي د هغوی والدینو ته حواله کوي او د چا مور پلار چې لا تر اوسه پورې نو راغلی د هغوی دپاره هغه د پرنسپل نه تپوس وکړي. اوس د نور وړو سره څوک چې په دې سره پرنسپله د بس د راغوښتو درخواست ورته وکړي. روبي د وایرلیس په ذریعې سره خپل ټول ډرایوران سره رابطه وکړي. په دې وخت کې د سکول سره څوک نږدې دي چې په دې کې کیوین ورله جواب ورکړي زه نږدې یم په وړو پسې درغلمه. کیوین د مخ سره بس د سکول په اړخ باندې ته وکړي او سکول ته په ورسېدو سره د مخ سره پارن باندې ګوته کېږدي. خو دغلته کې د خلکو چغې او لوګي دومره و چې څوک هم د ارنو د آوازونه ونري داسې د وجې چې دی په خپله باندې د بس راکوز شي او په وړو پسې کلاس ته ورشي چېرته کې چې دی د هغوی د استازې نه د وړو په ورخېجولو کې مرسته وغواړي. مېرې هم پوه شي چې دا دومره ډېر واړه دی په یوازې باندې نشي راقابو کولی دی د وجې په خپله باندې هم دغې وړو سره په بس کې کښېني. اوس دوی دواړه د دغه سکول نه د وتو دپاره د لنډې لارې تلاش شروع کړي. خو ولې چې په دې وخت کې ټول سړکونه بند وو کیوین مجبوراً په هوټل اس باندې بس ور روان کړي چې په دې وخت کې ناڅاپه د ده مخې له یو فایر بریګیډ راشي. خو یې څنګه دغه دواړه په خپل منځ کې جنګېدو والي په دغه غونډې ځای کې بد شي. دغه اور تر دې حده پورې خور شوی وي چې اوس د دوی ښار کې هم را داخل شوي وي. خو کیوین د دغې حالاتو د پروا کولو بغیر بس را روان کړي وي. بل خوا روبي د ریډیو په ذریعې سره بار کیوین سره د رابطې په کوشش کې لګیا وي. خو د هغې اړخه هېڅ قسمه څه جواب نه راځي چې بل چا ته پرنګ کولو سره پته ورته ولګي چې په ټول ښار کې د سګنلو هېڅ قسمه څه پته نه لګي. د فایر بریګیډ والا چیف ته چې څنګه دغه اور اندازه وشي نو هغه حکم جاری کړي چې زر ته زر د دا ښار د خلکو نه خالي کړلی شي ولې چې دا اور زموږ د قابو نه ورته باره بار کېږي. په دې سره روبي او باقي د سکول ملازمین هم د سکول نه په تښتېدو شي. د بس د چلولو په وخت کې کیوین میري سره خبرې کوي دې دپاره چې له غونډې سکون راته میلو شي. دغه د خبرو نه کیوین ته پته ولګي چې دوی د خپله ټوله زندګي او ټول تعلیم په دې وړوکي غونډې ښار کې حاصل کړی دی. او کیوین چې څنګه په ښه بده باندې پوه شوی هم د دې ځای نه تللی او صرف یو څو میاشتې پس دلته کې راغلی ولې چې د هغه پلار وفات شوی. میري ځان ته بار خپله لور او خاوند را یادوي دې دپاره چې څه ناسه امید راته میلاویږي او دې نه پس هغه د وړو خواله ورشي او هغوی له حوصله ورکول شروع کړي ولې چې هغوی هم یېرېدلي. په دې وخت کې د فایر بریګیډ والا چیف ته اطلاع میلو شي چې هسپتال هم د اور په قابو کې راغلی دی. دی د بچې هغه د مخ سره خپل ټیمونه د هسپتال نه د مریضانو د روباسلو دپاره ولیږي او ورسره دا خبر هم ورته میلو شي چې اور لا تر اوسه پورې په قابو کې د راتلو والا نه دی. په سوچ کولو سره د فایر بریګیډ وال ته پته ولګي چې دا سړکونه د دې وجې بند دي چې خلکو خپل ګاډي په ځای باندې پرېښودلي دي او تښتېدلي دي. په دې سره چیف حکم ورکړي چې ټول بند ګاډي دې دې ځای نه اخوا کړلی شي ګینې د حالات په نور هم خراب شي. کله چې کیوین ته دا پته ولګي چې هایوې هم جام شوې ده نو په دې سره هغه سخت ویریږي او په دغه پریشانۍ کې هغه یو ځل بیا خپل زوی شون ته رنګ میلو کړي او هغه ورله دا ځل هم جواب ورنه کړي. چې کله دا سوچ وکړي چې زما مور خو یې هسپتال ته هم نشي بوتلی او زمونږ ګاونډیان هم نشته دی د هغه په پریشانۍ کې نوره هم اضافه وشي. اور په تیزۍ سره د هایوې په اړخ باندې را روان دي د وجې کیوین میري ته وایي وي ته بس ته کښېنه او په خپله باندې کوز شي او بند ګاډي د دغه ځای نه په خوا کولو کې لګیا شي. دې دپاره چې لاره ځان ته کولو کړمه د لږ غوندې مشقت کولو نه پس هغه واپس په ګاډي کې کښېني او د بس په چلولو شروع واچوي. کیوین ته داسې لګي چې د سکول دویم برانچ لږ غوندې لرې دی خو چې څنګه هغوی هغه ځای ته ورسي نو داسې منظر وویني چې دوی د خپلو ځمکو تښتي. هغه سکول په خپله باندې هم د اور په قابو کې راغلی او د سګنلو د ناموجودګۍ د وجې روبي دوی له اطلاع هم نه ورکړې. میري د بس نه راکوزه شي په دې امید باندې چې کیدای شي دلته کې د وړو څه والدین موجود وي خو هغه پوره علاقه خالي پرته وه ولې چې هر څوک د ځان د بچ کولو دپاره تښتېدلي. په دې سره میري سخت ویریږي او کیوین ته وایي موږ له به زر تر زره دا واړه د دې ښار نه لرې بوتل پکاري ګینې دوی به هم مړه شي او موږ هم واړه چې څنګه بار ته وګوري نو هر خوا دوړې او لوګي وي داسې نه چې واړه نور هم ویریږي او داسې ورته لګي چې کیدای شي موږ دوباره خپل مور پلار سره میلو نه شو. خو میري ورله بار حوصله ورکوي. کیوین بس د ښار نه د وباسلو دپاره د غټې هایوې په اړخ باندې روان شي. په دې وخت کې ناڅاپه د بجلۍ تارونه پړقېدو شي چې د بچې یو تار راوشلېږي او ښکته راپروزي داسې د وجې چې بلها حادثې وشي. کیوین د مغه سرې لاره بدله کړي او د یو لرګي دیوال د ماتولو نه پس نور هم په تیزۍ روان شي چې د بچې اخر دې غټې هایوې ته ورسي. هغلته کې حالات نور هم خراب وو. هغه پوره سړک تباه برباد شوی ګاډي یو بل سره جنګېدلي او هر خوا چیغې سورې او لوګي. د
د فابریګیټ والو او پولیس د خپل ځان د پروا کولو بغیر د زخمیانو د بچ کولو په کوششونو کې لګیو. په دغه درس خو بلکې د کیوین نظر په سبدملو کسانو باندې پروزي کوم چې په دغه سخت وخت کې هم د خلکو د گاډو پلوټ کولو کې لګیو. هغه چې څنګه د بس دوه دربلو کوشش وکړي نو کیوین د وړو د خاطره خپل ژوندۍ په خطر کې واچي او بس بل لین ته ورواړي د څه د وجې چې بس ډیر ګډوډ شي خو بیا هم د دغه ځای نه بچ روزي. بل خو اروبي بل خار ته تښتېدلی وي او دغه ځای نه بار بار دا کوشش کوي چې کیوین چرته دی او واړه ژوندي دي او کمړه دي. یو ډرایور ورته وایي چې کیوین لا تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. د دې پورېدو سره روبي سخته پریشانه شي او د وړو مور او پلار لا د تسلي ورکولو کوشش وکړي خو وی په یوې خبرې باندې هم د مطمئن کېدو واله نه وي. په مزل کې کیوین د یو مصریخانې خواله ورسي. دغه مصریخانې خواله چرته کې چې بده په ځوانۍ کې کار کو د دریا چې دې بلډینګ نه راشاته یو سړک دی کم چې نیغ په نیغه ښار ته تللی دی. هغه په دې امید سره بس په هغه اړخ باندې ور روان کي خو په دې وخت کې ناڅاپه په بس کې موجود دی یو ماشوم طبیعت په خرابېدو شي ولې چې لوګو او یرې په وړو باندې سخت اثر کړی. د دې په لیدو سره میری کیوین ته د بس دوه دربلو د پاره وایي او په خپله باندې د اوبو د راپیدا کولو په کوشش کې لګیا شي او په تلو کې کیوین ته دا هم وایي وي که چېرې زه په 15 منټه کې دننه رانغلم نو زما نه بغیر د دې ځای نه لاړ شي. میری په یوې ډبې کې داخل شي چېرته کې چې دې ته د یو بوتل په ځای باندې د بوتلو پوره کریټ میلو شي. هغه په منډه کې د بس په اړخ باندې را روانه شي چې ناڅاپه د هغې نظر په یو کس باندې پروزي چا سره چې تمانچې او ټوپکې وي. په دې وخت کې د شاته د یو درز اواز راشي چې څه د وجې دغه سړي خیال بدل شي او میری په منډه کې په بس کې را داخله شي. کیوین چې څنګه د بس د سټارټ کولو والي په دې وخت کې د اور شغلې دغه لاره ونیسي چې د وجې هغه بس مجبورن په ګډه وډه لار باندې په راتاو کولو باندې مجبوره شي. په غونډې مزل سره دی د یو کچو خوشي سړک خواله ورسي چېرته کې چې کیوین میری ته وایي دا هغه واحد سړک دی کوم چې موږ واپس د هایوې اړخ ته بوتلی شي. خو مسله دا ده چې دې سړک په منځ کې یو ځای داسې هم دی کوم چې د حد نه سیبا تنګ او خطرناک دی. که چېرې زمانه لږه غوندې غلطي هم وشوه نو موږ ټول مړه کېدی شو. په لاره کې کیوین ته څه خلک په نظر راشي کوم چې همدغه سړک په اړخ باندې ور رواني. په دې سره دته اندازه وشي چې په دې سړک باندې خو د مخکې نه خلکو قبضه اچولې ده. هغه بس ودري یو ښکته راکوز شي او د لارې د جایزې په اخیستو کې لګیا شي چې په سره ډېر زر ته دا احساس وشي چې خلک بالکل د سړک په منځ کې نښتلي دي او دا ځای دی چېرته کې چې بیته نه فابریګیټ ور رسېدلی شي او نه امبولانس. په دغه مایوسۍ کې کیوین واپس بس ته راوخیږي او فیصله وکړي چې په دې وخت کې د ماشومانو د بچ کولو دپاره واحد لاره صرف او صرف یوه ده په بس کې دننه د مدد انتظار کول. د کیوین د امید وي که چېرې اور زموږ خواله راغی دا فابریګیټ والا به یې د مخه سره مړ کوي خو ورسره دا ورته هم پته وي که چېرې داسې ونه شو بیا به زموږ انجام ډېر خطرناک. هغه میری ته د مرستې دپاره وایي چې څه د وجې هغه خپل کمیس ټوټې کړي او هغه په اوبو باندې لوندي کړي او د هغې نه پسې وړلو ورکړي دې دپاره چې دوی ته د لوګو د وجې د ساه په اخیستو کې تکلیف نه وي. او په خپله باندې کیوین د ټیپ په ذریعې سره په بس کې موجود د سورو په بندولو کې لګیا شي دې دپاره چې لوګي دننه رانه شي. ډېر څه نه پس هغه په خاموشۍ سره دوا وکړي او بل خوا د فابریګیټ والا چیف ته د ډپارټمنټ د اړخه اطلاع میلو شي چې بلها خلک لا اوس هم په خپلو ګاډو کې ګیر دي او په زرګو خلک پیاده د ځان د بچ کولو په کوشش کې لګیا دي او که چېرې موږ د هغوی مرسته ونه کړه نو په دې سره به بلها جاني نقصان وشي. په دې وخت کې یو مشکله فیصله وکړي. هغه خپل ټولو کسانو ته وایي وي اور مړ کول پرېږدئ او له دې ځای نه ټول په ټوله خلک وباسئ ولې چې د اور د مړ کولو نه زیات د هغوی زندګي قیمتي ده. په بس کې دننه ګرمي ورته ورسېبا کېږي. دې دپاره کیوین وړو ته د بس د کړکو نه د لرې اوسېدو دپاره وایي او په خپله باندې هم په سټ باندې د مدد په انتظار کې ناست دي. په دې وخت کې میری ده ته د خپلې زندګۍ په باره کې وایي په خپل ټول ژوند کې صرف 2 ځله د دې ښاره بار ته وتلی یم. یو ځل د سکول د اړخه په ټور باندې او بل صرف یو ځل خاوند سره په چکر باندې. دې د وجې ما ته به تر اوسه پوهه لګېدل چې دا ښار د ټول نه محفوظ ښار دی خو نن ما ته احساس وشو چې صرف په یو ځای کې ژوند تېرول نه دي پکار بلکې دنیا هم کتل پکار دی. دې د وجې هغه ځان سره واده وکړي وي که نن بد شومه نو دې نه پس په ټوله دنیا ګورمه. بل خوا کیوین هم د خپلې زندګۍ په باره کې سوچونه کوي چې هغه ته خپل پلار سره 28 کاله زړه جګړه را یاده شي کله چې هغه صرف د 14 کالو او په غوسه کې خپل کور پرېښودلی و چې بیا ورته یو ورځ د مور رنګ راغی چې پلار دې سخت بیمار دی او چې کله دی په دې سوچ باندې کور په اړخ باندې روان شو چې لاړ به شم او هر څه به ټیک کړمه خو تر هغې پورې ډېره ناوخته شوې وه. په دې سوچ سره کیوین په ژړا شي وي زه چېرې هم نه یو ښه زوی جوړ شوم او نه یو ښه پلار. په دې وخت کې دوی ته احساس وشي چې اور د بس خواله نور هم رانږدې شو. د دې وجې کیوین د خپل سیټه پاسي او په بس کې موجود د اور د مړ کولو والا سپری را واخلي. دې نه پس هغه د بس خواته یې څومره هم اور وي د هغې د مړ
کولو کوشش شروع کی دې دپاره چې خطره د سبق دپاره کمه شي. په دې وخت کې هم میری همت ونه بیلي بلکې الټا وړوله حوصله ورکوي. په لږ وخت کې اور دغلته کې تر دې حده پورې سیبا شي چې کیوین ته اندازه وشي وي که چېرې باقي موږ دلته کې ایسارېږو نو موږ به ځان په خپله باندې وجنو. دې د وجې هغه مجبوراً د بس نه باروز او د انجن په ټیک کولو کې لګیا شي. د لږ غوندې کوشش نه پس هغه په تادې سرې بس ته راوخېږي او په چغو کې میري ته ووایي وي چابي ته وکړه چې په خوشقسمتۍ سره انجن واقعي سټارټ شي. کیوین د مخ سرې ډرایوینګ ته کینو په پوره طاقت سرې اکسیلیټر دباو کی جیسے د وجې بس په تیزۍ سرې په اور کې وردن نشي. اوس د بس نه هر خوا اور او وړو د د لاسه چغې وخلي او ته داسې لګېدل چې اوس خو موږ چېرې هم واپس خپلو کورونو ته نشو تللی. د میري هم حوصله په ماتېدو شي خو بیا هم د وړو مخې ته خپله یره ظاهره نه کړي. خو کیوین کلکه فیصله کړې وي چې زه په هر حال کې ځان هم بچ کوم او دا واړه هم د ډېر سختو مشکلاتو نه پس اخر کیوین بس د دغې اور نه بار ته روباسي او لږ غوندې وخت پس دوی ټول په یو کلو سړک باندې راشي جیسې د وجې دا یې ښار لوګي دوی شاته پرېږدي. په بس کې موجود هر یو کس تیزې تیزې ساګانې اخلي ولې چې د هغوی په خپل ځان باندې یقین نه کېږي چې موږ د خطرناک اوره بچ راووتو. په لږ غوندې مزل سرې دوی د یو کیمپ خواله ورسي چېرته کې چې هغه واړه واپس خپل مور پلار سره ملو شي چې د هغې منظر په لیدو سره د هر چا په سترګو کې اوښکې راشي. په دې سره میري د کیوین شکریه ادا کړي که چېرې ته نن نه وي موږ به چېرې هم د هغې اوره بار راوتلي نو. په دغه ځای کې میري ته خپله خور په نظر راشي چا سره چې د دې زوی جیګ هم ولاړي. د دې په لیدو سره د میري د سترګو نه د خوشحالۍ د وجې اوښکې روانې شي ولې چې هغې ته له مخکې دا پته وه چې خاوند به مې پخپله هم د دې ښاره وتلي وي او زوی به یې راله هم محفوظ کړی وي. بل خوا روبي کیوین سره ملو شي او هغه هم جاړي. هغه کیوین ته وایي تا نن دا ثابت کړل چې اصل هیرو څه ته وایي. خو د کیوین په دغه یو څیز باندې هم پروا نه وي. هغه سره صرف او صرف د خپلې مور او د زوی غم وي. هغه په کیمپ کې د موجود کسانو لیست چک کړي خو په یو ځای کې هم ورته د هغوی نوم ملو نه شي د څه د وجې چې دی په یېره کې د هغوی په کتلو باندې شروع واچوي چې په دې وخت کې دته مور په امبولانس کې په نظر راشي. دی په منډه منډه باندې هغه امبولانس خواله ورچو د مور نه تپوس وکړي مورې ته څنګه دلته کې رالې او زوی مې څه شو چې مور ورته ووایي زه خو دلته کې یو ګاونډي راوستلم او شان خپلې مور لینډا د ځان سره بوته چې څنګه اور خور شو هغه د مخ سرې زموږ کور ته راغلی وه. دې په اورېدو سره کیوین د سکون ساه واخلي او د یو ورځ د مسلسل محنت نه پس اخر د فایر بریګیډ والا په اور باندې قابو حاصل کړي. کیوین اوس خپل کور ته واپس راشي چېرته کې چې هغه ته صرف یادونه او ایرې میلو شي. په هغې ایرو کې دته د زوی د ورګوټوالي یو نیم سوځېدلی تصویر میلو شي کوم ته چې دی په سوچ کې لاړ شي. په دې وخت کې دوی د کور خواله یو ګاډی راشي د کومې نه چې د ده ښځه لینډا روزي. د پلار په لیدو سره شان په منډه باندې د پلار خواله راشي او کلک ورته غاډي وځي چې په دې وخت کې کیوین ته احساس وشي چې زما ژوند لا تباه شوی نه دی زه اوس هم یو ښه پلار جوړېدلی شمه زه خپل زوی سره رشته واپس سمولی شمه او د دپاره به زه هر ممکن کوشش کومه. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.